بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی ټولو ګډونوالو او اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم. یو ځل بیا د آفاق نیوز ځانګړی ایکس سپیس دی چې په دې کې په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې بحث کوو. نن مو د بحث موضوع د مادورو نیونه او د امریکا زورواکي او پر نړیوال نظم یې اغیز دا چې په دې موضوعاتو به له شنونکو سره بحث او خبرې ولرو. که چیرته اوریدونکي او ګډونوال هم ځینې پوښتنې لري نو دوی کولی شي د ریپلای په برخه کې له موږ سره شریکي کړي. په پیل کې به له میلمنو سره ستړي مشي وکړم او دا به وګورو چې آیا هغوی زموږ غږ لري او یا موږ د هغوی غږ لرو که نه. لومړی به وار ورکو مولوي صاحب ته. مولوي صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی، ماښام مو په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کور مو ودان، خیر یاستئ؟ ډیره زیاته مننه، خیر اوسئ، سلامت اوسئ. فاطمي صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، سلامون احترامات تقدیم اوسي تاسو ته. ډیره زیاته مننه، خیر اوسئ. بس مایده پیلومه. امریکا په نړۍ کې د خپل ځواک او نفوذ له لارې په بیلابیلو هیوادونو کې څرګنده لاسوهنه کوي. د امریکا په وینا د دې مداخلې موخې اکثرا د ملي امنیت ساتنه، اقتصادي ګټې او د خپلو متحدینو ملاتړ دی. خو په دا ډول مواردو کې دا ځواک د نړیوالو اصولو او قوانینو تر پښو لاندې کولو لپاره هم کارول شوی دی او صراحتاً یې نړیوال اصول او قوانین له ډیره پخوا مات کړي او هر څه یې په خپله ګټه تمام کړي دي. په تیرو څو لسیزو کې امریکا د وینزویلا پر حکومت فشارونه، په اوکراین کې د روسیې پر ملاتړ، د اسرائیل ملاتړ، د فلسطین پر وړاندې د ایران پر ضد اقتصادي او ډیپلوماټیک فشارونه او د افغانستان د بګرام پوځي اډې نیولو په تړاو څرګندونې کړي دي. دغه کړنې د امریکا د نړیوال ځواک او له هغه ځواک اکا د ناوړه استفادې څرګند مثالونه دي چې د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف د خپلو ګټو خوندي کولو په لټه کې دي. د ځینو په باور د امریکا بې ځایه مداخلې نړیوال نظم د څو اړخیزو ستونزو لور ته بیایي. دا کړنې د نړیوالو اصولو اعتبار کمزوری کوي، سیمه ییزې جګړې او بې ثباتي زیاتوي، نړیوال ډیپلوماټیک توازن ګډوډوي او دوه معیارونه رامنځته کوي چې ځواکمن هیوادونه خپل قوانین پر بېوسه هیوادونو تحمیل کړي دي او تحمیلوي. په پایله کې نړیوال امنیت او ثبات لپاره ستراتیژیک خطرونه رامنځته کیږي او نړۍ د قدرت محوره سیاست پر لور قدمونه ږدي. امریکا د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دې تور چې د وسلو او نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري د هغه له هیواده له یو برید وروسته نیولی او نیویارک ته انتقال کړی ترڅو هلته محاکمه شي. مادورو د عراق له ولسمشر صدام حسین څخه وروسته دویم هغه ولسمشر شو چې پر هیواد یې امریکا برید کوي او ژوندی یې نیسي. اوس پوښتنې دا دي چې د امریکا دا ډول سیاست او زورواکي په کومو نړیوالو اصولو برابر دي؟ امریکا په دا ډول سیاست نړیوال نظم څومره اغیزمن کړی دی؟ نړۍ او د هغوی د مشرانو لپاره د امریکا ګواښونه څومره حقیقي بڼه اخیستلی شي او پر وړاندې باید څوک څنګه دریځ خپل کړي؟ د آفاق د ایکس د نن شپې په دې بحث کې پر نړیوال نظم د امریکا د زورواکۍ پر اغیز بحث او خبرې لرو. په همدې تړاو را سره بحث کې د اسلامي امارات پخوانی سفیر په پاکستان کې مولوي صاحب عبدالسلام ضعیف او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی سید بلال فاطمي را سره ملمانه دي. بیا هم دواړو ملمنو ته ډیر ښه راغلاست وایم او ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. راځئ مولوي صاحب بحث به موږ او تاسو پیل کو. امریکا په دغه کار سره کوم نړیوال اصول تر پښو لاندې کړل او د دوی اصلي موخه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته او فاطمي صاحب ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. اصلا امریکا د ډیره وخته سره لکه تاسو چې ومویله دوی دغه نړیوال نظم ته یو خطر پیش کړی دی او د ملل متحد هغه بېطرفي چې په دنیا کې وه هغه یې تر سوال لاندې راوستې ده. ماته ښکاري چې د مولوي صاحب په مایک کې کومه ستونزه ده. فاطمي صاحب تر څو چې بیرته له ضعیف صاحب سره وصل کیږو همدغه پوښتنه تاسو راته ځواب کوي چې امریکا په دغه کار سره کوم نړیوال اصول مات کړل او د دغه کار څخه یې اصلي موخه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد. سلامون احترامات تاسو ته.
قدرمندو اوریدونکو ته او ډیر قدرمن ملمان مولوي صاحب عبدالسلام ضعیف ته خوښ یم چې نن د تاسو سره یم او په حساب پس له 1.5-2 کالو نه زه اول ځل لپاره سپیس کوم ځکه ما سپیس بند کړی او نن هم چې تاسو ته معلومه ده زه صرف د مولوي صاحب عبدالسلام ضعیف په احترام باندې دلته ګډون مې کړی دی او ومې غوښتل چې تاسو سره په دې دغه کې اوسم ځکه چې په نورو دغو کې چون ما سره لوبه شوې وه په سپیس کې نو ما سپیسونه بند کړي وو کاملا د 2 کالو کې ما د ټولو دوستانو تقاضاګانې رد کړي وي اوس چې نن زما اواز دوی اوري حتما حیرانېږي او بیا کیدای شي لږ فشار هم په ما زیات شي چې دی وایي چې اوس دلته لاړې مونږ سره هم راځم د نن ورځې موضوع ته چې د امریکا په ونزویلا باندې یرغل د کوم نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ده د بنیادی نړیوال قوانینو خلاف ورزي شوې ده یعنی هغه بنیاداً چې کوم یو دغه د احترام متقابل د ملکونو دی عدم تجاوز په مملکتونو باندې دی د پیسې بغیر د کوم دلیل نه چې د سلف ډیفنس مسله پکې نه چې د ارټیکل 150 لاندې اکثرا امریکا دغه نه استفاده کوي چې دلته زما امنیت ته خطر دی او د 150 ماده لاندې خپل د دفاع لپاره زم حمله کوم دلته تاسو معلومه ده دلته د سلف ډیفنس مسله نه و دي صرف د مواد مخدر بهانه کړل او د مواد مخدر په بغي باندې ته نشي کولی یو مملکت نظام له منځه ویسي او د کاملا یو مملکت اشغال کی او د هغه نظام در هم برهم کی بل دا دی چې دا کوم عمل چې دوی وکړ یعنی د اختطاف د رئیس جمهور د په خپل بالذات د نورمونو د نړیوالو قوانینو خلاف دی دا د هغه کدي نړیوالو قوانینو او باسي خپل د امریکای یا د نورو ملکونو دغه چې تاسو اختطاف کوي دا دغه ټول نورمونه تر خپل لاندې کوي اته د اعتراض د نه خپل په نظام کې په دې باندې وشو تاسو به د زهرانی دغه یعنی ممدانی د نیویارک د خاروال خبري اوریدلی چې دا خو زمونږ د امریکا د قوانینو خلاف هم دی او دا دغه د قوانینو خلاف هم دی د ملګرو ملتونو چون د امریکا او د ملګرو ملتونو سیستم د سدي چې د کم قانون چې په ملګرو ملتونو کې پاس کیږي او د امریکا د قوانینو سره په تخلف کې نه هغه مستقیما د امریکا د قانون حصہ ګرځيږي یعنی د امریکا د کله تاسو د امریکا ملل متحد او قانون خلاف ورزي کوي تاسو د امریکا د قانون خلاف ورزي کوي او څوک چې د امریکا قانون خلاف ورزي کوي په دې معنی ده چې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي او چون دلته امریکا په خپل د مملکت قانون تر خپل لاندې کړي اختطاف کړي دی یو رئیس جمهور دی یو مملکت نه ونیو او بدون د کوم د موجه دلیل نه چون د خپل د ذاتی د غیله لپاره د غنن راويست تاسو معلومه ده چې د ونزویلا کې د کوم اقدامات وکړل د ډرګ په اساس وکړل مګر محمد اخین چې بمادورین ولید نو د ډرګ مسله نور لاړه لا شاته ټول خبره د پټرول ده ټول خبر دغه د خپل کمپنیګانو ته قومنده ورکړل چې تاسو آمادګي ونیسئ لپاره دی چې باید ونزویلا ته لاړ شي حکومت د ونزویلا ته اختیار ورکړ شو چې ته باید لارې ته راشي سم شي او تر دې حد مرتفع وکړي تاسو معلومه ده چې د دلسي دغه چې د جانشین د مادرو دغه معاونه یعنی نظام فعلا ماغه د کابینه ماغه ده مګم دی ورته وی چې تاسو ادامه ورکړئ خپل نظام ته خو شرط دا دی چې د پټرول کوی مونږ ته راوسپاري او که د پټرول کوی دا مونږ ته نه راسپاري نو تاسو عقوبت به د مادورون هم به تر مادورو هم ژوندې ونی او تاسو ژوندې نه پریږدو یعنی دا ټول زورګویی ده د قانون تخلف دی سرنګ چې په 2001 کې ټول قوانین تر خپل لاندې کړل په افغانستان باندې دوی يرغل وکم دارنګ په عراق باندې يرغل وکړ نو دا یو تاریخچه اوسه امریکا جوړه کړې ده یو سلسله جوړه کړې ده چې د خپل چې په حساب باید پشتیبان او بانی د نړیوالو قوانینو د حقوق بشر وسی د خپل یو د تعدی کوونکو د قوانین د بین المللي ګرځیدل د حقوق بشر په ټول تاسو ګوري په ګوانتانامو کې کوم ظلمونه دوی وکړل په باګرام کې کوم ظلمونه دوی وکړل په ابو غریب د عراق کې کوم ظلمونه دوی وکړل دا ټول د نړیوالو قوانینو خلاف دي کوم زجر چې دوی ورکړ کوم یو حتی د دې لپاره دوی ته معلومو چې دغه کسان چې دوی د افغانستان نه د ترهګرۍ په نامه نیسي کله امریکا ته دوی ویسي د جرم دی نشي ثابتوله او د نفر په امریکا کې خوشی کیږي نو د لپاره امریکا
راته وی نه وړل د امریکا نه بیرون یعنی د قانون نه بیرون ورته یو خاوره ورته جوړه کړه په نامه د ګوانټانامو او د ګوانټانامو ته انتقال کړل او الته وساتل الته چې کوم زجر غوښته هغه پی وک کوم په حساب ظلمونه چې د کول شو هغه پی وکړل او تخلف د ټولو بنیادی اصول نه وک تاسو ګورئ چې دا نه تنها چې د نړیوالو قوانینو احترام نه لري حتی دا د ذات البیني قوانینو احترام هم نه لري لکه زه د ناتو عضو دی او د ناتو غړی دی او ناتو کې دا اصول دي که د ناتو یو غړي ته ګواښ کیږي حمله کیږي په ټول ناتو به مقابل کې ودرېږي په خپله اوس امریکا د ډنمارک په مقابل کې ولاړه ده او ګرینلینډ یې نه غواړي یا به یې په رضا راکړي یا یې درنه په زوره اخلم او هغه ورته وایي چې تم د ناتو دغې ته زما د امنیت ساتونکی یې په اصل کې ته څنګه ماته ګواښ کوې نو معنی دا ده چې د ناتو قوانین ته احترام نه لري او که په دې ګرینلینډ لپاره شي شاید ناتو بالکل د منځه وویسي او دا ګرینلینډ ونیسي در حال چې د ګرینلینډ صدر اعظم ورته وایي چې ته ضرورت څه لرې ګرینلینډ ته وایي چې د امنیت مسله ده خو ستا خو یو پایګاه نظامي په ګرینلینډ کې موجوده ده قرارداد د راسره امنیتي کړی دی ستا قواو ته ما ځای ورکړی دی ته هلته موجود یې په ګرینلینډ کې نو د خاورې ته دې ولې سترګې پټې کړي دي فاطمه صاحب د کاناډا په حق له هم دغه ډول ځینې څرګندونې درلودلې ټرمپ د کاناډا په حق له درلودلې د پاناما په حق له درلودلې د افغانستان په حق له درلودلې د څه ډېر خوبونه د لري اوس ګورئ په مجرد چې وینزویلا یې ووهله د کولمبیا ته اخطار ورکه کیوبا ته اخطار ورکه مکسیکو ته اخطار ورکه دغه اخطارونه هم څه فکر کوئ چې عملي بڼه اخیستلی شي که نه څه وخت وړاندې چې کله د وینزویلا په اړه دغسې خبرې کولې د مادورو په هکله یې دغسې خبرې کولې ډېرو داسې فکر کوو چې ګوندې دا یوازې د خبرو تر کچې اوسي اوس له دې نه وروسته چې کله دا کار عمله نشو د دغو نورو هیوادونو لپاره څومره د دوی دغه خبرې ګواښ پېښولی شي ګورئ د دې هکله زه تاسو دا وایم چې د امریکا په آینده لسو کلونو کې پالیسي دا ده نوې پالیسي دا ده چې دوی اول باید خپله سیمه امریکا کنټرول کړي او امریکا خپل یو نظام راولي پس له هغې نه دوی بیرته نړیوال د ټرمپ چې خپل انتخاباتو کې ویلي زه جنګونه له منځه وړم او زه د امریکا اقتصاد ته کار کوم معنی دا وه چې زه د نړۍ نه به د عراق نه به ووځم افغانستان نه به ووځم د جنګونو نه به ووځم یعنې د نړۍ د سیاست نه ځکه د امریکا خو تاسو ته معلومه ده چې 1990 نه چې کله دا جوړ شو تر 1940 پورې چې دویم نړیوال جنگ په اختتام کې و دا آیسولیشن پالیسی دی درلودل امریکا د امریکا پالیسی آیسولیشن پالیسی و یعنی ځان ته ځانګړې دغه د دنیا په امورو کې ګوتې نه وهلې د همده لپاره کله چې جامع ملل نیشن اف لیگ جوړ شو په 1919 کې او په 1920 کې هغه کاملا امضا شو او پیاده شو په هماغه وخت کې د وضو نه شو لپاره دی چې د نړیوال سیاست نه خپل ځان لري ساته نو بیرته د ټرمپ پالیسی دا و چې زه به د نړیوال سیاست نه خپل لږ زره ټولوم خپل اقتصاد او زه به امریکا ته متوجه کېږم په امریکا کې چې توجه هغه دا ده چې همدغه منځنۍ د امریکای مرکزي او امریکای جنوبي د ممالک چې دي چې همدا مکسیکو ده او دغه د پیرو ده او دغه د وینزویلا ده او مکسیکو ده او همدا کیوبا ده دا ټول ممالک چې دي دې ته توجه درکړي غواړي چې دا کنټرول کی دا اول ته الته یو نوین نظام راولي کله چې متحد لوی امریکا د جوړ کی د په نظر باندې او د غیږ اقتصاد او د خپل تلغې لاندې کی بیرته به بیا د نړیوالو اقتصاد خواته دا کی خو موږ ګورو چې فعلا پالیسی د چې هم په امریکا کې لګیا دی د لوبه روانه کړې ده هم په اوس په افریقا ته غو د خپل وراچی چې نایجیریا باندې به حمله کوي او هم په آسیا کې د لګیا دي پروګرامونه لري ډیره زیاته مننه فاطمه صاحب بیرته نورو پښتنو ته راګرځم مخکې لدی چې ورسم مولوی صاحب ضعیف سره پښتنه شریکه کوم له اوریدونکو او ګډونوالو څخه مهیله ده چې چیرته دوی پښتنې لري د ریپلای په برخه کې لمونږ سره شریکي کوي ترڅو مونږ بیا له ملمنو څخه وپښتو مولوی صاحب تاسو راته وایئ چې ولې امریکا د خپلو ملي ګټو لپاره د نورو هیوادونو حاکمیت او خپلواکي تر پښو لاندې کوي او دا کړنې د نړیوالو قوانینو او اصولو په چوکاټ کې بیا څنګه توجیه کیږي که نه توجیه کیږي نړیوال ولې د دوی دغه ډول کړنې صرف ګوري یوازې اندېښنې څرګندوي موږ تل لیدلي دي چې د امریکا د دغه ډول ظلمونو پر وړاندې ملګرو ملتونو یوازې اندېښنې څرګندې کړي دي او په عمل کې هغه څه چې د خلکو او د هغو هیوادونو چې دوی پې جبر کوي تمه ده هغه څه نه کیږي ما په نظر چې
اوس دلته یو غټ مشکل دا دی چې هلته د روسانو یرغل په اوکراین باندې دی او دوی هلته اخته دي. همدارنګه په منځني ختیځ کې دوی د اسرائیلو ملاتړ کوي، د هغوی سره اخته دي. اروپا یې په یو نوع جنجالو کې راګیر کړی ده د اوکراین سره. نو هلته د هغوی مجبوریتونه هم داسې دي چې او د مجبوریت په وجه د امریکا سپورټ یا د هغې همکاري ته ضرورت لري او دا وجه کېږي چې د دوی د کېدای شي سکوت یې اختیار کړي. په اسلامي نړۍ کې هم ځینې هېوادونه چې دي هغه هم د دوی د سپورټ څخه برخورداره دي او هغه هم داسې سوي دي چې اوس نشي کولی چې یو مستقل دریځ ځان ته غوره کړي یا ونیسي. هغوی هم د امریکا تندي ته ګوري او امریکا په داسې کړنو باندې لکه دا اوس چې کړې ده یا په ایران باندې کوي یا په اسرائیل کې پالیسي روانه کړې ده، هغوی داسې یو فشار یو دباو اچولی دی چې ټول هغه کوچني قدرتونه چې په دنیا کې دي چې هغه د خپل ځان دفاع نشي کولی یا دفاع وس نه لري، هغه تر تهدید لاندې نیولي دي او مجبور کوي دې ته چې د امریکا غوښتنې هم ومني او هغوی په ځان باندې عملي کړي او داسې یو خبره ونه کړي چې د امریکا د منافعو سره ټکر لري. کېدای شي هدف هم دا وي چې دوی څنګه کولی شي چې د دنیا د ابرقدرتونه خو نشي کنټرولولی، خو دا نور هېوادونه څنګه کنټرول کړي او د هغوی څخه څنګه اقتصادي استفاده او سیاسي استفاده وکړي او خپل دغه د نفوذ ساحه نور هم پراخه کړي. مخکې فاطمي صاحب وویل د امریکا خپل په امریکا کې خو جنجالونه کېدای شي ډېر هم سي، تر دې ډېر سي، خو د امریکا یوازې تر هغوی پورې شاید محدوده نه سي لکه څنګه چې پخوا وه. کېدای شي دوی سرعت نورو هېوادونو ته هم وسي او نورو منطقې ته هم وسي، خو دلته د ملل متحد دغه موجودیت تر سوال لاندې راځي چې دوی د امریکا په غوښتنه باندې په کوچني هېوادونو دپاره ډېر لنډ او ژر تصمیم نیسي، اقتصادي بندیزونه پر لګوي، په تور لیستو کې خلک راولي او حتی د یرغلونو د هغوی اجازه ورکوي، هغه تصویبوي. خو نن د یو مستقل ملک په وړاندې باندې خاموشه دي، یوازې په اندېښنو باندې کفایت کوي. دا بېطرفي د ملل متحد د بینه وړي. زه فکر کوم چې امریکا هم کېدلی شي همداسې وغواړي چې دوی هغه د ګلوبلایزیشن په سیستم کې خپل ځان تر ټولو غوره او بهتره او مالکیت د ځان بولي او کېدای شي دوی د دنیا باداري لکه څنګه چې ځینې هېوادونه هغوی ته اشاره هم کوي دا د ځان خپله کې چې د هغه نړیوال قدرت د دوی سره دی، په اقتصاد باندې دوی قوي دي، ټکنالوژي د دوی مخته ده او په دنیا کې کنټرول د دوی دی، نو د دوی اوامر باید وچلېږي په ځای د ملل متحد باندې. دغسې یو حالت فکر کوم چې غواړي د دوی دغه ډول سیاست چې دغه اوس دوی غوره کړی دی، دغه ډول پالیسي چې دوی اوس غوره کړې ده. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې روسیه هم دلته ښکیله ده یو لور ته، همدارنګه امریکا هم غواړي چې په ځینو هغو هېوادونو باندې چې له دوی څخه په یو ډول په سطح کې ښکته دي په هغو باندې دغه ډول یو ډول فشار راوړي. آیا فکر کوئ چې د دوی دغه ډول پالیسي به په ستراتیژیک ډول باندې کامیاب وي، مثبت پایله یا نتیجه به ورکړي که نه آهسته آهسته ګوندې دغه اوسنی وضعیت د دوی په زیان تمام شي؟ راتلونکی به څه ډول وي؟ امریکا اعتبار په نړیواله سطح باندې خرابوي او کېدای شي د امریکا دپاره موانع په هغو هېوادونو کې چې د دوی څلېرې دي هلته ایجاد شي. همدارنګه د امریکا پر طرفدارو هېوادونو باندې به کېدای شي لکه دوی چې د روسانو یا د چین پر طرفدارو هېوادونو باندې حملې کوي، داسې حملې رامنځته کړي، یو نړیوال نظم به د بین یوسي او دوی خو یوازې زه فکر کوم د امریکا یا د ټرمپ خاصه پالیسي دا ده چې دوی سلفش پالیسي مخته کړې ده، یوازې د ځان لپاره ګټه او د ځان لپاره هر څه او د ځان اقتدار، د ځان منافع، د بل منافعو ته خطر دا دوی ته څه کم اهمیت نه لري، خو د دوی منافعو ته خطر دا بیا لوی مشکل دی. نو زه فکر کوم چې دنیا کېدلی شي هغه هېوادونه چې د امریکا څخه په ویره کې دي هغه نور هېوادونو ته لاس ورکړي او هغوی به مجبور وي چې یو اتحاد یا یو ائتلاف د امریکا په مقابل کې رامنځته شي چې دا به د ده دپاره خپله خطرناک وي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. بیرته تاسو ته راګرځو. فاطمي صاحب تاسو ته راګرځم. ستاسو په اند باندې امریکا هم د اوس مهال په کومو هېوادونو کې عملا لاسوهنه کوي او د دغو هېوادونو کورنۍ نظم یې څومره اغیزمن کړی دی، څومره یې له بحران سره مخامخ کړي دي؟ ځکه امریکا چې کله هم دغه ډول یو اقدام کوي نو دوی وایي چې دوی غواړي نړیوال
امنیت ته ګټه ورسوي یا غواړي چې د ځینو بشري ناورینونو مخه ونیسي. خو په بل طرف ته که موږ او تاسو وګورو دوی په واقعي معنا خپله د بحران لامل شوي دي. دغه کیسه څنګه ده؟ کاملا دقیق دی. د نن ورځې د نړۍ د بحرانونو لامل په یوازې دی چې د امنیت لامل ګرځېدلی د بحرانونو دی. زه به تاسو دا پوښتنه داسې معکوسه وکړم، کوم مملکت د دنیا کې چې امریکا پکې ګوتې نه وهي 800 نقطې د دنیا کې د نظامي شتون لري، 15 مملکتونه دي. نو چې په 193 مملکتو کې 15 مملکتو کې ته شتون ولري او په هغې کې د دنیا مقتدره حکومتونو کې د شتون لري، عادي حکومتونه هم نه دي. فرضاً جاپان عادي مملکت نه دی، هلته د قوا ده. جرمني عادي مملکت نه دی، هلته د قوا شته. په انګلستان عادي مملکت نه دی، دلته د قوا شته. عربستان سعودي کې قوا شته دی، په کویت کې قوا شته دی، په عراق کې قوا شته دی، په اردن کې قوا شته دی. یعنی زه تاسو وایم چې 15 مملکت چې تاسو زه دا نوم واخلم تاسو سپیس دغه کېږي. یعنی کم داسې دغه دی چې دی پکې هلته لاس نه وهي، کم داسې منابع دي چې په هغه باندې د اثر انداز نه دی او د هر څه غواړي چې د په میل او په کام باندې دغه وسی. د همدا علت دی چې دغه کم اقدام چې دوی کړی دی، تاسو بنیادي پوښتنه هم دا وه چې د کم نړیوال قوانینو خلاف ورزي دی کړې ده. د آرټیکل 2 دغه 2 څلورم یعنی د چپټر 4 دویم آرټیکل لاندې د نړیوالو قوانینو هغه ښکاره باندې وایي چې یو مملکت یو عضو د جامع ملل د انټرنیشنل په روابطو کې د بل مملکت د باعث د تهدید نه ګرځېږي، نه د هغې د خاورې، نه د هغې د داخلي سیاست او نه په هیڅ منوال سره او په مفهوم سره نشي کولی چې د خپل د اهدافو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف د اقدام وکړي. نو دا هغه مفهوم د دې دی که تاسو وایي زه هغه انګلیسي متن تاسو ته لوستی شم چې بعض دوستان که غواړي چې اګزیکټلي په هغه ورډ بای ورډ زه پوه شي نو هغه زه کولی شم. خو که تاسو غوښتل وبېږم ما اوس فعلا تاسو ډایرکټ د متن نه مې دا ترجمه وکړله. نو په دې اساس باندې دا ښکاره خبر ده چې دغه کوم اقدامات دی کوي، که دا اقدامات په وینزویلا کې دي، که دا په فرضاً مابعد په نایجیریا کې اوس د دې پروګرام دی، په افریقا کې پس د وینزویلا نه دویم اقدام به چې دی کوي په نایجیریا کې به کوي. د ایران تر څنګ دی تاسو ګورئ چې خپل قوای رسولې ده. تازه خبرونه دا دي چې دوی خپل دغه د ډلټا فورس هم وخت رسولی دی او د سوریه او عراق خو پخوا ختم شوي دي، تاسو معلوم دی هغه سرحدات اوس ختم دي، اوس هغه د اسرائیل او د امریکې په اختیار کې دي. ځکه خو دوی ډاډه هم د اسرائیل د سوریې د خوا نه قوا د ایران سرحد ته را رسولې ده، هم د عراق د خوا نه رسولې ده. تاسو معلومه ده عین الاسد پایګاه خپله ختمه کړله په الانبار ښار د عراق کې، هغه قوا یې منتقله کړله، رایوستله د ایران سرحد کې واچوله او د دې قواو نه دا استفاده کوي چې د ایران دننه اوس لګیا د اسلحه توزیع کوي تر څو دغه چې د اور لمن چې د په ایران کې نور وسیع شي، قتل او قتال زیات شي، وحشت زیات شي، ښارونو ته اور واچول شي او په دې کې بیرته دوی څه وکړي، بیرته متهم کړي د ایران حکومت چې ما تا ته ویلي چې خلک ونه وژل چې تا خلک ووژل شول زه در باندې راځم. یعنې دا داسې ښکاره کوي دا دونه ایرانیان ورته ګران دي چې دا د ایران د دفاع لپاره ځي یا دا انساني حقوق د دین نور وحشي انسانان په مخ د ځمکه کې نشته، د امریکایانو نه وحشي انسانان په مخ د ځمکه کې نور نشته. یعنی کوم وحشت چې دی په عراق کې وکړ، د فلوجې په ښار کې په یو ورځ کې 1,20,000 انسانان دی ووژل او د فلوجې ښار په میاشتو باندې محاصره کړ، د انسانانو د غوښو بوی خته، سپیو او پیشکو هغه خوړل، د دوی هلته انسانیت مړو. په تیر 2 کالو کې په غزه کې چې کوم وحشت وشو، په دغه وحشت کې تاسو وکړه 2 لکه انسانان چې 80,000 پکې ښځینه او ماشومان ووژل شول، 1,10,000 ټپیان شول. د دې دغه انساني حقوق او بشریت او قانون د نړیوال چیرته مرګ وهلی و. ښکاره خبر ده چې دا ټولې هیلې او بهانې دي چې چیرته منرال ګوري، چیرته پټرول ګوري، چیرته دا ګوري، دی به د هغه پسې ځي. ایران کې پټرول دی، په عراق کې پټرول، وینزویلا کې پټرول دی، په نایجیریا کې پټرول دی، په یوکراین کې جنگ چې دی د منرالو جنگ دی، ځکه چې دنیا دویم دریم درجه ټول منرال الته دي، د الته دا جنگ دم دی معامله چې اوس د دغې سره کېږي د پوټین سره په همدې باندې کېږي چې وروره منرالو کې ایسه د وخله ایسه مې راکړه بلا پسې د یوکراین چې روغ پاتې کېږي ګزي پخوا هم د روسیې ایسه وه. آینده کې دا پوښتنه کوم فاطمي صاحب ډېرې ښې نقطې ته مو اشاره وکړله. اوکراین څومره د امریکا د غلطو سیاستونو ښکار شوی دی، د دوی وادي څومره
ماتې شولې او اوس اوکراین د امریکا له لاسه په څه ډول یو وضعیت دی. فکر نه کوئ چې امریکا په لوی لاس اوکراین د روسیې خولې ته واچوه او هغلته دغه کوم پرمختګونه چې کړي ول دی له منځه ویوړل؟ ګوره عراق یو روغ مملکت و که نه و. عراق کې ګوره د ښځې ازادي درلودله او د اروپا په سطح ازادي درلودله. هلته دین او مذهب مطرح نه و د صدام حسین، ځکه خپله یو باسي کمونیست و. نو هغې ته دا نو څه شی عامل شو د عراق ته لاړه، بهانه یې جوړه کړله. هغه عراق چې روغ و جوړ عراق و تکه تکه یې که. یوکراین د دنیا د اتومي نقطې نظر نه د دنیا دریم اتومي قدرت و یوکراین. هغه اتوم یې تېنه واخیسته، ویلې زه د دفاع تر اعظم اتوم د لرې که. اتوم یې چې تېنه واخیسته جنګ ته یې ورټېل وهه، د روسیې په خولې ته یې ور واچوه، خپل اسلحه یې پرې خرڅه کړله، تضعیفه یې که، د خپو نه یې وغورځو. اوس چې دی اوس به زیلنسکي وهي شوټ به کړي، یو درېمګړی بل سړی به راولي، د خاوره به د روسیې سره تقسیمه کړي. ځکه همدا اوس دی چې اروپا سره جنګ کې د امریکا په دې باندې دی چې وروره زیلنسکي ته هم همدا وایي که زه اوس روسیې سره سازش وکړم خو یو ذره خاوره خو به ما ته پاتې شي، که زه سازش ونه کړم روسیه روانه ده په طرف د کیف باندې، کیف هم نیسي، مکمله ټوله خاوره رانه نیسي. خو دا ده چې 50% خاوره روسیې نیولې ده، هماغې باندې ټینګار کوي، هغه به ورته ورکړم، متباقي به پاتې شي ماته. دې کې هغه 500 میلیارډ ډالرو کم قرارداد چې دی د یوکراین سره د منرالو کړی دی، په هغې کې به دا خاوره پاتې شي. او څنګه چې وینزویلا ته یې ویلې چې په تا باندې چې ما حمله کوله زما ډېر مصرف شوی دی، نو د ډېرو کلونو لپاره به ستا د پټرول اول زه اخلم چې زما قیمت پوره شي. ستا قیمت به خدای خبر چې کوم تاریخ کې پوره کېږي. همدارنګې یوکراین ته وایي چې په تا باندې دا تیر 4 کالو کې چې د فبروري 2022 نه دا جنګ شروع شوی تر ننه ما ډېر زیات مصرف په تا کړی دی، یعنی 3.5 میلیارډ خو یو قدم ده کې، او د 500 میلیارډ یو سره قرارداد تړلی دی. معنی دا ده چې د 500 میلیارډ قرارداد چې دی 3.5 میلیارډ پیداوه لري، پس هغې نه 50 میلیارډ نور هم ورکړي دي 400. نو مطلب دا دی چې دغه 500 میلیارډ ذخایر چې دي د دغه 400 میلیارډ په مقابل کې دا به دوی واخلي، ټول لپاره د خپل دغې د غصب لپاره دا کار روان دی، تهاجم لپاره. اخري ټکی به زه تاسو دا وایم چې کله په دویم اول نړیوال جنگ نه پس په نړۍ په سطح جامع ملل یعنی نیشن اف لیگ خپل هغه هجمونی د لاسه ورکړله، و هلته دغه ویټو پاور و په هغه وخت کې. چین پکې نه و، نور همدا و، او 3 نور پکې ایټالیا و، جاپان او جرمني و. جاپان د نړیوال قوانینو نه تخلف وکړ، منوچوریا باندې لاړه، منوچوریا باندې چې لاړه ملل متحد کې په انتقاد وشو، هغه د شورای امنیت نه بالکل ووته. جرمني په اروپا کې اقدام وکړ، کله چې انتقاد په باندې وشو لوی طاقت هغه وخت جرمني د سیول لکه امریکا هغه د ملګرو ملتونو نه ووتله، نو ملګرو ملتونو ختم شو. وزه چې ګورم د ملل متحد دغه پم دې طرف ته روان دی، امریکا لګیا دی درګرد تخلف کوي. اوس که چیرته د ګرینلند موضوع را واخصل او دا تخلف هم وکړ، د ناټو قوانین هم ختمیږي، د ملل متحد دنیا بیرته ځي د دهنه د جنگ ته. هغه جنگ په نتیجه کې کم نوی سیستم چې بیرته رامنځته کېږي، نوی ملل متحد به راځي، نوی سازمان به راځي، نوی اداره به راځي. دا اداره فرسوده شوې ده او دا د امریکا د اعمالو کاملا ختمه کړې ده. نه تنها چې د امریکا اعتبار په ځمکه لګېدلی په نړۍ کې، بلکې د ملګرو ملتونو حیثیت او ابرو هم په ځمکه لګېدلی ده، هېڅ ارزښت نه لري. او د ده لپاره چې دا نوی ارزښت پیدا کړي، باید نړۍ سره دوباره ناسته وشي، دوباره خبرې وشي، او دوباره یو نوی سیستم جوړ شي چې هغې کې د ټولو ریپرزنټیشن وشي. ځکه د اسلامي نړۍ د 50 مملکو نمایندګي دلته نشته دی، د دنیا د لویو طاقتونو دغه دلته نمایندګي نشته. د دې لپاره کافي لوی بدلون ته ضرورت دی، او هغه بدلون راتلونکی دی که موږ وغواړو که ونه غواړو. دنیا روانه کړې هماغې خواته ده، چون امریکا وضع اوس ښه نه ده، وضع خرابه ده، اقتصادي وضع ډېره خرابه ده، او ویل کېږي دا حمله یې په همدې کړې ده چې صرف دغه سږ 3 ټریلیونه اضافي پیسه امریکا ضرورت لري ل خپل د قرضو ورکولو لپاره. ځکه 38 ټریلیونه قرضه شوې ده، هر 3 میاشتو کې 1 ټریلیون پې زیاتېږي. د دې پیسو د لاس کولو لپاره یو څو تهاجمو ته ضرورت دی، او همدې باندې به دا ادامه ورکړي، او دې سره به د دنیا نظم کاملا له منځه ځي. ډېره مننه، خیر اوسئ، سلامت سئ. مولوي صاحب راګرځم بیرته تاسو ته. د امریکا په دغه ډول کړنو باندې یو بل جنگ ته څومره لاره هواریږي؟ چین هم هغلته په هغه هیواد باندې چې غواړي حمله وکړي تل ګواښونه کوي. روسیې دلته په اوکراین باندې مثلا دغه ډول
حمله کړې ده. همدارنګه د جنوبي کوریا او د شمالي کوریا مسله هم شته ده. په نړۍ کې ډیری داسې 2-3 هیوادونه دي یا ګاونډیان دي چې هغوی دا اوس ډیر نږدې دي چې سره ښکر په ښکر شي. د امریکا دغه ډول له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه دې ته څومره لاره هواروي چې هغه هیوادونه چې یو بل سره نږدې دي ښکر په ښکر شي، سره ښکر په ښکر شي او نړیوال نظم آهسته آهسته بیخي سره ګډوډ شي او ګوندې درېیمه نړیوالې جګړې ته هم لاره هواره شي. د دې احتمال هر دقیقه دی، هر دقیقه د دې احتمال په زیاتېدو باندې دی. یو خو دا دی چې سړی که تاریخ ته وګوري، په تاریخي ډول باندې په هر 100 کلو کې یو لوی پیښ په دنیا کې رامنځته کېږي. د دویم جنګ جهاني چې پیل یې په 1930 کې وشو تر 45 پورې، نو اوس دا وخت ډېر ورلنډ شوی دی. دا هم د یو دغه دی، یو کېدلی شي چې یو شی رامنځته شي، یو لوی تحول رامنځته شي، او تحول دا چې څومره مثبت وي څومره منفي دا بیان نه معلومېږي. خو د امریکا دا اوس کړنې چې دوی یې کوي دا د ملل متحد اعتبار د بینه وړي، او همدارنګه هغه د ناټو خپل په مابین کې چې د دوی اعتبار دی. آیا فکر نه کوئ مولوي صاحب چې په دغه کارونو باندې دغه باور له منځه تللی؟ یوازې هغو خلکو ته باور لري، هغو هیوادونو ته باور لري چې هغوی هغلته زورور دي، قدرت لري او ځینې خبرې منل کیږي. فکر نه کوئ چې ډیرو هیوادونو ته د دوی باور له منځه تللی دی، لکه افغانستان ته؟ ځکه کله هم چې په افغانستان باندې دغه ډول سخت حالت تللی دی، دوی چې کله مراجعه کړې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې. داسې دی چې دا اصلا خو د ملل متحد د سره څخه په بې عدالتۍ باندې بنا دی، ځکه هلته چې کوم د ویټو حق ځینې هیوادونو ته ورکول شوی دی هغه د قانون څخه فوق شول، ځکه دوی باندې هر جرم کوي او دوی ویټو کوي، یا د دوی طرفداران کوم جرم کوي دوی ویټو کوي، یا یو عمل کوي دوی ویټو کوي، نو په هغوی باندې به هغه نړیوال قانون نه دغه کېږي، دوی دغسې مبارا دي. دا بنسټ په بې عدالتۍ باندې شوی شوی دی. هغه هیوادونه چې د ویټو حق نه لري په هغوی باندې به ټول قوانین د ملل متحد هغه تطبیقیږي. نو دا خو هغه وخت چې روان و ترې وخته پورې کار وکړي. مسلمانان یا د نړیوال په نړۍ کې کوچني هیوادونه په هغوی باندې دا تطبیقېده، خو په لوی هیوادونو باندې هیڅ وخت نه دی تطبیق شوی، نه په روسانو تطبیق شوی دی، نه په چین تطبیق شوی دی، نه په امریکا باندې تطبیق شوی دی. خو داسې علني ډول باندې لکه دوی چې اوس نقض کوي، داسې نقض هم په دنیا کې نه و راغلی لکه امریکا بالکل بدماشي پسې راخیستې ده. یوازې دا نه چې په وینزویلا کې عمل دوی کوي، په ټوله دنیا کې تهدیدونه رامنځته کړي دي. یو هغه نړیوال نظم امنیت یې د بینه وړي دي. د اسرائیل په ملاتړ باندې ټوله منځني ختیځ بې امنیته کړي دي. د اوکراین په معامله باندې ټوله اروپا ته تهدیدونه متوجه کړي دي او هلته مشکلات رامنځته شوي دي. په افریقا کې د دوی مداخلې اوس داسې حد ته رارسېدلي دي چې غربت، بیکاري او هم امنیت د بینه تللی دي. نو دا د امریکا په منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا کې پاکستان دلته د ترهګرو په داسې ځالې باندې بدل کړی دی چې ټوله سیمه ورسره نام نه کړي. پاکستان خو خدای دې خیر پیش کړي چې څه به ورته پیش شي. زه فکر کوم چې پاکستان اوس په ډېر بد حالت کې دی، چې څه کړي دي د هغه عمل سزا به ویني، او اقتصادي حالت هم ډېر خراب شوی دی چې څه کوي هغه د دوی په تاوان دي، چې څونې شوري او غونډې شویږي. خو دا مشکلات دلته یو مشکل دی چې په دې منطقه کې جوړ شوی دی. د دوی په وجه باندې دوی کوشش کوي چې همدغه هیوادونه چې د دوی سره په نظر کې برابر نه وي هماغه تهدید کړي، هم استعمال کې هغه بیا جلا خبر ده. خو دغه اوس چې کوم حالت را روان دی دا د انارشي خواته ځي. د ملل متحد اعتبار به د بینه ځي، زورواکي به مخته کېږي. نو څونه چین خپل زور کولی شوی هغه به کوي، څونه روسان کولی شوی هغه به کوي، بیا به ملل متحد غږ غیر مسموعي څوک به غوږ نه ورته نیسي، او بالاخره به کېدای شي دا پروسه چې را روانه شوې وه د 1945 دا به د بینه ځي، کېدای شي نور مشکلات راپېښ شي. زما خپل نظر دا دی، والله عالم وړاندوینه مې دا ده چې په راتلونکي 10 کلو کې یا په 11 کلو کې به یو لوی تغییر په دنیا کې راځي او سبب به امریکا وي. راځو یو بلې پوښتنې ته. نړۍ او د هغوی د مشرانو لپاره د امریکا ګواښونه څومره حقیقي بڼه اخیستلی شي؟ دغه راته مشخصا ځواب کوي مولوي صاحب. تاسو ولیدل چې امریکا ځینو هیوادونو ته ګواښونه وکړل، هغه د ستاسې پر وړاندې عملي ګامونه هم اخلي. اوس ویل کېږي چې د ایران سره
ګوندې یو بلې جګړې ته هم ننوځي، ځکه د دواړو لورو دغه ګواښونه هم ډېر شوي دي او زور یې سره اخیستی دی. دلته د افغانستان په تړاو هم یوه خبره کړې وه د بګرام د نیولو. د دوی دغه اوسني دریځ ته په کتو دغه ډول نورې خبرې چې دوی کړې وي یا ګواښونه یې چې کړي ول څومره حقیقي بڼه اخیستلی شي او نړۍ ته څه پکار دي د دغو ګواښونو پر وړاندې؟ زه فکر کوم چې د ټرمپ ټولې خبرې رښتیا به نه وي، ځکه په ځینې خبرې به په حقیقت باندې بنا وي او ځینې خبرې به یوازې یو تمهید وي د مشکلاتو لپاره یا به تهدید وي د ځینو هیوادونو لپاره. د ایران په وړاندې معلومیږي چې حقیقي دریځ امریکا لري چې په دې منطقه کې تغییر راولي یا د نظام د بین یوسي. همدارنګه په وینزویلا کې خوا د عملي روان دي، په نور ځینو هیوادونو کې به عملي روان وي، خو دغه د دوی تهدیدونه به د دې باعث کېږي چې ځینې هیوادونه به روسانو ته مراجعه کوي یا به چین ته مراجعه کوي، یا به کېدای شي چین او روسان یو څه خپل قدرت غځونه کوي، ځکه دا تهدید بالکل یو وخت دوی ته راځي. که نن وینزویلا ته دی هغه د دوی په ائتلاف کې داخله وه، که ایران ته دی هغه د شانګهای په ائتلاف کې داخله ده، د روسانو سره په ائتلاف کې داخله ده، د چین سره په ائتلاف کې داخله ده. نو دا د دوی د کوم په اسلامي نړۍ کې یا په نور نړۍ کې کوم هیوادونه د دوی ملاتړي دي هغه قرار کمزوري کوي یا په هغه ځای کې خپل نفوذي حکومتونه راولي، دا تهدید تر چینه پورې هم رسېږي، تر روسانو پورې هم رسېږي. زه فکر کوم چې هغه به هم دونې غافله نه وي چې تر هغه ساعته پرېږدي چې دا اور د دوی لمن ته ورورسېږي. یو فکر د هغوی دپاره پکار دی چې څنګه کولی شي چې د امریکا د دې بدماشۍ مخه ونیسي او دنیا د یو تهدید څخه خلاصه کړي. خو په دې کې اقدام وشي کېدلی شي ګټه وکړي، که اقدام ونه شي موضوع ځي خراب ته روانه ده. مولوي صاحب، که د دوی پر وړاندې یو څوک مشخص دریځ نیسي تر څو د دوی دغه بدماشي ختمه کړي او د دوی دغه ظلم چې د نړۍ په هغو هیوادونو باندې چې د دوی څخه په قدرت کې او یا هم په یو څه کې دوی ترې نه ښکته دي په هغو باندې دوی ظلم کوي، دغه هیوادونه باید څه وکړي؟ څه ډول دریځ باید غوره کړي تر څو د امریکا د راتلونکو دغه ډول ظلمونو مخه ورسره ونیول شي؟ آیا په نړۍ کې داسې مشخص هیوادونه او یا داسې ځینې ائتلافونه شته دي چې د امریکا د راتلونکو دغه ډول ګواښونو او دغه ډول سختو کارونو مخه ونیولی شي؟ شته هغه ائتلاف اوس موجود هم دی، که دا ائتلافي شي کېدلی شي امکان کې د امریکا په سیاستمدارانو کې هغوی کې یو فکر پیدا شي چې څنګه یو نړیوال نظم د بین وړي او دا په زوال باندې تمام شي. یوازې دا نه چې په نور دنیا کې به دوی نفوذ کوي، کېدای شي امریکا ته تهدیدات متوجه شي، امریکا منزوي شي، امریکا اعتبار په جهاني ډول باندې د بین ولاړ شي. حالت داخل د امریکا کې څوک پیدا شي چې د دوی سره مقابله وکړي، کېدای شي اثر یې ډېر وي. یا په اروپا کې یو فکر پیدا شي، ځکه اوس اروپا په اقتصادي لحاظ باندې تر نورو هیوادو ښه ده او په بشري لحاظ باندې هم دوی د بشر د حقوقو دعوا کوي. که دوی هم یو غږ پورته کړي نو کېدلی شي د هغوی مخنیوی وشي، اما ډېر امید ورته نه لیدل کېږي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ. فاطمي صاحب، تاسو راته ووایئ، آیا د امریکا د دغه ډول جرمونو، ظلمونو او جبرونو خلاف داسې هیوادونه شته دي چې رایوځای شي او د دوی په مقابل کې ودرېږي تر څو دوی بیا د خپلې د دغې بدماشۍ څخه لاس واخلي؟ آیا فکر کوئ چې داسې هیوادونه شته دي یا داسې ائتلاف شته دی چې په مقابل کې ودرېږي؟ صحیح ده چې یو طرف ته یو ائتلاف جوړ شوی دی، خو په عمل کې که موږ او تاسو چیرته وګورو د هغوی کارونه څه غواړي کوي او دوی چې څه غواړي کوي، خو د یو بل د ظلم مخه یې لا تر اوسه پورې هغه ډول چې تمه ده نه یې ده نیولې. بالکل کاملا. کوم وخت نه چې سوړ جنگ ختم شو او وارسا پاکت له منځه لاړه او ناټو حاکمه شو په دنیا باندې او د امریکا ظلمونه شروع شول او امریکا په اسلامي خاورو باندې یرغل وکړ، ټولو زیر زبر کړل. یعنی چیرته د اتم په بهانه، چیرته د تروریزم په بهانه او چیرته د فرزند حقوق بشر په بهانه او چیرته در حال چې ارزي کې عوامل مختلفو. دا اقدامات نړۍ دې فکر ته واچوله چې امریکا یا کتازي د بشر لپاره یو لوی جنایت راوزېږه. تاسو کتل چې تمام نړیوال قوانین تر خپل لاندې شول، د زندانیانو قوانین، د جنگي بندیانو قیدیانو قوانین، د حقوق بشر قوانین، همدارنګه د میریټایم یا د بحري قوانین. یعنی داسې قانون ماته وښیي چې امریکا هغه تر خپل لاندې کړی نه.
که زندانیان ورسره زندانیان سره هغه روش وکړي چې نړیوال قوانین اجازه نه ورکوي. که چېرته به عسکر ورته اسیر شول بندي شول چې یو اسیر ته اسلامي قوانین هم بالکل واضح دي او نړیوال قوانین ماخذ شوي دي اسلامي قوانین نه دي لپاره دي چې هغې کې کوم احترام چې انسان ته او بندي ته او بشر ته ورکړ شوی هغه بنیاد د دې قوانینو دی. نو بناً هغه قوانین ټول تر خپل لاندې شول. دې دنیا دې ته مجبور کړه چې باید فکر وکړي چې یو بل لار یو الټرنیټیو باید ورته پیدا کړي. هغه الټرنیټیو و برکس. نو د برکس باندې دوی فکر وکړي چې دا باید جوړ شي یو چې د امریکا د هژموني د اقتصادي چې د بانکي تمرکز دی په ټول دنیا باندې او د هغې په ذریعه باندې د تحریمات لګي دغه تمرکز باید ختم شي. دغه باید له منځه لاړ شي. دویم خبره دلته دا وه چې د امریکا لوی تسلط چې په نړۍ باندې د ډالر دی ځکه ټول مراودین نړیوال په ډالر دي. که چین خپل جنس خرڅوي په ډالر یې خرڅوي که چې هغه خپل ډالر پې بندوي دلته یې دې جنس باندې تاثیر کوي. نو دغه برکس یوازینۍ یو اداره دی مد نظر ونیوله چې داسې یو اداره جوړه کړو چې اول د ډالر نه موږ خلاص شو بیا د مرکزي بانک د امریکا نه خلاص شو دریم د سنټرل بانک اف امریکا یا IOM د ورلد انټرنیشنل مانیټرینګ. په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې وګورو امریکا ځان ته یو دوه داسې هیوادونه لري چې څه ورته وایي همغسې هغوی کوي. مثلا زموږ او تاسو په سیمه کې موږ او تاسو ته ښه معلوم دی چې کوم هیواد د امریکا په ګوته باندې نڅیږي. همداسې نور هیوادونه هم شته دي په ځینو سیمو کې چې د امریکا په ګوته باندې نڅیږي. آیا فکر کوئ چې سره له دې چې دغه غټ ائتلافونه جوړ شوي دي دوی به د امریکا په مخ کې یا د امریکا په مقابل کې یو څه وکولی شي چې هغه بیا نتیجه ورکړي؟ ځکه په سیمه کې او یا په ځینو نورو ځایونو کې ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی د امریکا په ژبه باندې هر څه کوي. دا اوس لا تر اوسه پورې زموږ او تاسو ګاونډي د مادورو دغه کومه پیښه چې دا په دې تړاو هېڅ هم نه دي ویلي او په غیر مستقیم ډول خو ځینې شنونکي وایي چې دوی نه څه ویلی شي بلکې دوی د امریکا د هرې خبرې هغه قناعت ورسره کوي او مني ورسره. مخکې ستاسو د پوښتنې ته زه ځواب وایم. زه مې خپل هغه کوم تیزس مې چې دغه کړی دی هغه تکمیل کړم چې برکس کې مسله څه ده او امریکا د یرغل ولې وکړه. دا ټول دې پورې تړلې خبر ده. امریکا یرغل په وینزویلا په همده وکړه چې وینزویلا پروګرام دا و چې ډالر به ختموي. په عراق باندې حمله په همده وکړه چې ډالر ختمېدلو پروګرام صدام چې جوړ کړ صدام یې د منځه د دغې لیبیا قذافي چې کله غوښتل چې ډالر باید له منځه لاړ شي او یو بله پشتوانه جوړ شي د هغې د بیا راغلو برکس ته. په برکس کې چې دا پروګرام راغی امریکا بالکل ځان ته دا ګواښ وکړه او ځکه یې په برکس ته ګواښ وکړه چې که تاسو دا اقدام وکړه زه د ټولو دغه اقتصادي منابع او منافع چې دي دا ټول د منځه وړم. ځکه تاسو معلومه ده چې د چین کم از کم په ټریلیونو ډالر په امریکا کې سرمایه یوازې حتی د خپل د امریکایانو نه په امریکا کې د چین سرمایه گذاري زیاته ده. د امریکا ډیر اسټس چې دی هغه د چین په دغه کې د چین عادت لري چې پیسې چې ورکوي دغه اسټس درنه اخلي اسناد درنه اخلي او د امریکا اکثره اسناد اوس د چینایانو سره دي ځکه چې امریکا 8 ټریلیونه ډالر قرضدار ده او د کې اعظم حصہ د چینایانو ده. نو په دې اساس باندې چین په دې ویریده چې چیرته زه دا اقدام د برکس مونږ جدي کوو نو الته زمونږ د منافعو ته غټه د ضربه رسیږي دی په ورو باندې کار کوي. راځم اوس بیرته تاسو پښتنې ته چې دغه ممالک چې شیطانی دي لکه اوس په شرق الاوسط کې اسرائیل جوړ کړی دی هغه هلته ټول تخریش او تخریبات کوي. په اسیای جنوبي کې پاکستان جوړ کړی ټول تخریبات او تخریشونه کوي. په اورینټل سټیټ کې جاپان دی په دغه دی یو مملکت دی چې سره دی یو صنعتي اقتصادي وم قدرت د اقتصاد د دنیا دی مګر هم د امریکای په ولکه کې د 8000 قوای هلته موجود دي. نو په دې اساس باندې په همداسې په اروپا کې تاسو ګورئ همدا اوس سره دی چې مخکې خبره وشوه چې اروپا به څه وکړي. زه تاسو وایم اروپا اسم نشي کولای. اروپا کاملا غلامه شوې ده يرغمال شوې ده ډیره په ظاهرا د خيزونه او ټوپونه وهي باور کوي د هیڅ حیثیت نه دی پاتې. د دین هغه ټول حیثیت ډونالد ټرمپ ویوړه 2-3 ځلې د تیرو میاشتو کې چې وغوښتل تاسو وکتل چرګوړو غوندې کېنولیو هر یو رئیس جمهور ورته صدر اعظم ورته تحقیر کړ. دا زمونږ صدر اعظم د انګلستان د علني دنیا په مخ کې تحقیر کړ. د فرانسې رئیس جمهور تحقیر کړ. د یوازنی چاته چې لکۍ ورته خوځوله چې هغه ملګری و او کېدای شي ګرلفرند به د ملونی د ایټالیې چې هغه ته سونه ویل نور ټولو ته د سو نکړل.
او دوی ټول غږ نه وته او کله چې دې صحنې ته شهباز شریف وکتل نو هغه ویل چې والا دا بهترین موقع ده چې مخکې دې نه تا تحقیر کې راځه بوټ پاکي شروع کړه په ترکیه کې به داسې یو بوټ پاکي وکړله چې تاریخ کې ښه یو زیړه کرښه پرېښودله او دا به ټول تاریخ یاد ساتي. نو په دې اساس باندې داسې یو قدرت اوس فعلا نشته دی چې د امریکې په مقابل کې داسې یو اقدام ته دا وکړي. همدغه یوازینۍ لاره چې قانوني اصولي ده که چېرته ورو دی کار کوي په تیز کار نه کوي ځکه چې نه غواړي د امریکا د دغې سره مخ شي هغه د برکس که برکس جوړ شي پیسې خپل استابلیش کی امریکا پیسې ډالر ختم کی مرکزی بانک د امریکای مراودی ختم شي یعنی ریزرو سیستم او سویفت سیستم د بانک د خپل جوړ کی کوم یو باندې چې روس او چین دواړه مشترکاً لګیا دي کار کوي که دغه شی جوړ شو د امریکا هجمونی ختمي امریکا کاملا هجمونی ختميږي ډالر لمنځه زی بانک مرکزی د منځه زی دغه تحریم چې لګي تحریم بیا نو نشي لګول. تحریم څه شی دی؟ تحریم دا دی چې تا ته وای دا کار مکو کتا وک تا چې هر مراوده دنیا کې کیږي هغه د ریزرو بانک د امریکا نه تیریږي هلته هغه د سټاپي پتا باندې تحریم کار کوي. کله چې تا سویفت سیستم د منځه ویوړه د امریکا او تا خپل سویفت سیستم جوړ ک هغه چې تا باندې تحریم لګي پتا باندې کار نه کوي تورته لاس اخلاص چې څه کوي په دې رقم سره د امریکا هجمونی ختميږي او د منځه دي او بل دا د چون اقتصادي لحاظ نه دا د نن کاملا تبا شوی دی وضع اقتصادي خراب ده د اوسم هم عملی او د شان چې کړی دي وای چې اشد ضرورت 3 تریلیون ډالر ته د آینده کال لپاره لري او دا باید د یوزینه ترلاسه کی کدا نه ترلاسه کی 15 سټیټ دي د امریکا چې دا د امریکا د اقتصاد عملا جوړي بیک بون جوړي هغه کې یو دغه د مکسیکو دا نو دغه د بوش خار چې دی دا یو د لویترین دغه د اقتصاد د امریکا دی بل د نیویارک د دویم لوی اقتصاد د امریکا دی دوی بیا د امریکا سره مخ کې نه دي چون امریکا فدرال سیستم دی په فدرال سیستم کې دا قانون دی یو فدریټ تاسو سره خوشاله نه هغه کولای شي چې خپل ځان جدا کړي. امریکا فعلا یو د 50 ایالت چې دي د 15 ایالتونو په اقتصاد باندې چلیږي که دغه اقتصادونه وغواړي چې زه تاسو سره نور جنگ ته نظم زه ستاسو د قانونیت سره تاسو سره نور نه ودرېږم واشنگټن ته وای نو بیا نور امریکا منځ کې نه پاتې کیږي ختميږي او تقسیمیږي او دغه 50 ایالتونه ممکن ده چې د کې 10 ایالتونه ډېر غریب دي لکه ایوا چې د ایوا ته چلار شي د څه لکه غزنی ته چلار شي نو دا رقم ته یو دغه په ټیټه سطح ساتلې دي نو دا رقم ایالتونه چې یتیمان دي دا بیا د غلوی ایالتونو سره زیات سره یو بل مملکت جوړي نو دا امکانات شته چې دغه پیړۍ چې د امریکا د اختتام پیړۍ به او دا امپراتوري به لمنځه زی او نوې امپراتوریګانې به جوړیږي چې هغه کې کېدې شي د اجوج او ماجوج امپراتوري یعنی د چینایان امپراتوري چې هغه به د امریکا د امپراتوري نه ډیره ظالمه ډیره بدبخته وي او ډیره جابره وي چې خلک به امریکا ته بیا دعا وکړي نو دا شعر روان دي د پیشبینیګانې کیږي او خلک باید دې ته آماده کړي. ډیره مننه خیر وي سي سلامت سي مولوي صاحب د امریکا وسنی سیاست ته پکاتو وسنی پالیسي ته پکاتو فلسطین کې ظلمونو ته پکاتو دي ته پکاتو چې اوکراین له روسي سره په جګړه کې ښکیل کړی دی دغه د اوس د وینزویلا دغه وضعیت ته پکاتو پخوانی سیاستونو ته پکاتو راتلونکي څو کلونو لپاره د دغه سیمې لپاره چې موږ تاسو پکې یو او په دغه سیمه کې چې د امریکا ځینې داسې هیوادونه شته دي چې هغوی ورسره جوړ نه دي او په یو ډول ورسره تقابل کې واقع دي لکه ایران ده چین ده او روسیه ده دغه سیاستونو ته پکاتو په راتلونکي څو کلونو کې به په دغه سیمه کې پایله څه وي د افغانستان په شمول به دغه هیوادونه له امریکا سره څه کوي او یا به د امریکا سیاست دوی سره په څه ډول یو حالت کې وي څه ډول تعریفوي؟ امریکا زما په نظر وس تر ډیره پورې چې دوی متوجه وي هغه منطقې ته وي امریکا ته په امریکا کې د دوی نفوذ زیاتونه یا د دوی د لوی امریکا جوړونه کېدای شي هغه ته ډیر متوجه اما په ایران باندې به کېدای شي ځینې حملې وشي خو د ایران نظام فکر نه کوم چې په مظاهره د دوی ونړېږي کېدای شي تشنجونه پکې زیات شي خو کېدای شي بیرته پاتې شي او افغانستان سره دوی ازموینه کړې ده
د افغانستان ازموینه د دوی لپاره یو عبرت دی. فکر نه کوم چې دوم وار دی بیا یو اقدام وکړي، خو هغه څه چې دوی غوښتل چې په یو بل چا باندې وکړي هغه هم اوس هغه فکر د بینه تللی دی او کولی نشي، ځکه د هغوی منتر اوس په دې سیمه کې کار نه کوي، نه په افغانستان کې کار کوي. هغه خلک چې منتر پخوا په دې سیمه کې کار کوه هغوی اوس هم پیسو ته په تمه بیا یې فکر نه کوي چې منتر کار نه کوي، منتر کار نه کوي، نشي کولی. پخوا بل حالت اوس بل حالت دی. هغه څه چې دوی کیلونه وایي یا چلونه وایي د سیوي هغه اوس ټول ښکاره دي، اوس په هغه به کار نه کوي. نو زه فکر کوم د افغانستان لپاره به ډېر لوی تهدید نه وي. اما د ایران لپاره کېدای شي تهدید وي، د روسانو لپاره تهدید وي، خو امریکا هم کېدای شي داسې په ډېرو هېوادو کې په یوه پله باندې ځان ښکېل نه کړي. د ځینو لپاره تهدید، د ځینو لپاره ګوتڅنډنه او په ځینو باندې یرغل کول چې خپل کارونه مخته بوځي. دنیا مصروفه ساتي، دنیا کېدای شي مصروفه وساتي، خو که دوی داسې په ټوله دنیا کې تیت شي نو بیا دا د دوی د هلاکت پیل به وي. او دا پیل شوی دی، خو بیا دا به نو چې دی تیزوالی د دوی هلاکت ته چې ورنږدې کېږي به والله اعلم. خو یوه خبره چې فاطمي صاحب وکړه هغه دا ده چې ورو ورو د دوی هغه یو قطبي حالت اوس د خلکو د پامه څخه غورځي. ځکه پخوا خلکو داسې فکر کوه چې امریکا د بشر د حقوقو دفاع کوي، د نړیوالو قوانینو دفاع به کوي. اوس دوی یرغلګر جوړ شوي دي او دوی تر ټولو هم ملل متحد ته، هم د حقوقو بشر ته، او هم د نور انسانانو حقوقو ته، هم د ملکونو استقلالیت ته تر ټولو خطرناک او تهدید جوړ شوي دي. نو دوی هغه حیثیت او اعتبار چې دوی هغه د لاسه ورکړي دي او قرار نور هم د لاسه ورکوي. زه په دې عقیده یم چې که دنیا یو څه ویښه شي، امریکا کېدای شي که دوی په داخل کې یو فکر ونه کړي، یو نظر ونه کړي او دغه د لیونتوب پالیسي ختمه نه کړي، نو تر ټولو بې خطر و دوی ته ډېر وي. د امریکا چې دوی د لوی فکر لري، هغه لوی فکر به هم د بینه ځي او هغه ګلوبلایزیشن فکر چې لري هغه به هم د بینه ځي. خو زه په خپله په بیره کې نه یم، ځکه هغه هیوادونه چې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي دي په دې منطقه کې بې اعتباره شوي دي، بالکل بې اعتباره شوي دي. امریکا هم ورسره وفا نه ده کړې او خپلو ملتونو کې هم بې اعتباره دي، او نور هیوادونه چې دي هغه به د دوی دغه حالت ته زړه ښه نه کړي. په اسلامي نړۍ کې چې کوم نفوذ د دوی هغه هم اوس د جدي سوال لاندې راغلي دي. تهدیدونه ورته متوجه دي او ډېر زیات ورته متوجه دي. حکومتونه چې د دوی سپورټ لري د فلسطین په وجه باندې او د دوی د ظلم په وجه باندې، اوس دا سوال په اسلامي نړۍ کې دی چې ولې خاموشي خپره ده او دا خاموشي علتونه څه شي دي. په دې باندې تحقیقات کېږي، متخصصین زه تعقیبوم، هغوی ډېر جدي دا موضوع نیوت. د مسلمانانو دپاره یو تهدید چې روان دی، د هغه څخه خلک خبرې. نو زه فکر کوم چې د امریکا نفوذ پر ځای دی چې په دې منطقه کې ډېرېږي، کمیږي. د امریکا پر وړاندې مولوي صاحب په دغه منطقه کې څومره یو داسې اجماع رامنځته شوې ده چې د ټولو اړخونو په یو فکر ده او د امریکا په مقابل کې ده، او څومره دوی کولی شي په راتلونکي کې د امریکا د دغه ډول ناوړه پالیسیو مخه ونیسي. هغه پالیسي چې باید دغه منطقه کې جوړه شوې وای، آیا شته ده د ټولو هیوادونو په ګډه سره یوه پالیسي د امریکا د زورواکۍ او د هغه د بدماشۍ پر وړاندې؟ مخکې چې کومه خبره وکړه چې د چین او د روسانو او ورسره ځینې هیوادونو ائتلاف، دا کولی شي چې په ځان باندې نړیوال نور دولتونه ځان ته راجلب کړي. هم د هغوی دپاره یو فرصت دی اوس چې دوی په دغه خپله پروسه تیزه کړي. زه فکر کوم اوس ډېر وخت دی، دنیا داسې ده چې یو غیر متوازن حالت ته روانه ده. دغه جدي مشکلات چې دي او یا رسېږي، دا هغو قدرتونو ته رسېږي چې هغه د امریکا سیال ځان بولي. قوتونه چې دلته قدرتونه دي یا هیوادونه دي او خو د امریکا سیال نه دي، خو دغه د ور لمونه دوی ته رسېږي. زه فکر کوم هغوی به ورته متوجه وي، خو دغه سرعت ته اړتیا لري چې دوی څنګه کولی شي چې د امریکا یکتازي په دنیا کې هغه ودري یا هغه
د بدمعشي د امریکا چې دا هغه ودري، خو امریکا سړی نه پوهېږي چې اوس په کوم حالت کې ده، بیخي د لیونتوب په حالت کې ده. دغه لیونتوب چې دوی کوي کېدای شي یا د بد حالت څخه کوي یا د ډېر غرور څخه کوي. که د ډېر غرور سره کوي هم به خدای وي، او که د دوی د بد حالت څخه دی په دې باندې به دوی حالت ښه کولی نه شي هم به خدای وي یا به خرابېږي. نو د خراب وخت نږدې د زه خپله ډېر تشویش نه ځین لرم او داسې فرصت به رامنځته کېږي چې کېدای شي نور قوتونه راوټوکېږي. دا چې زموږ په خیر یې که به نه وي، دا نو بیا بل سوال دی، بیا به د خدای څخه خیر غواړو. ډېره زیاته مننه، خیر اوسئ، سلامت اوسئ. فاطمي صاحب بیرته راګرځم تاسو ته. د مولوي صاحب ضعیف په خبره د دوی لیوني سیاستونو ته په کتو او د افغانستان شاوخوا دغو ګاونډیو ته په کتو، د هغوی مزدورانو ته په کتو، افغانستان ته په اوس وخت کې څه ډول یو سیاست غوره کول پکار دي؟ ځکه امریکا څه وخت وړاندې په وار د بګرام د هوایي اډې په اړه هم وویل افغانستان باید څه وکړي تر څو په راتلونکي کې د امریکا د دغه ډول ناوړه سیاستونو یو ځل بیا ښکار نشي. څه ډول پالیسي پکار ده اسلامي امارت ته؟ ګوره کله چې موږ تاسو وایي چې زموږ خارجه پالیسي اقتصاد محوره ده، موږ په حساب ټول مفاهیم رسو. اقتصاد محوره پالیسی سره رقم پالیسی هغه دا پالیسی چې د کې ستا سمت دریز سیاست نه د مذهب په بنیاد باندې، نه د قومیت په لحاظ باندې، نه د سیمې په لحاظ باندې، نه د ایدئولوژي په لحاظ باندې. یعنی که چین کمونیستی دی زما په کیسه، که هندو دی زما په کیسه، که روس بل بلاک دی، که امریکا، دلته استا د چا د مذهب سره غرض نشته، د استا د چا د نوعیت سره غرض نشته، دلته استا د چا د مکتب سره غرض نشته. اقتصاد معنا دا ده چې زه د تجارت په بنیاد د ضرورت په اساس باندې زه ټول سره مراوده ساتم. زما یو جنس دی استا په کار دی، زه دا نه ګورم چې ته هندوی که ته څوک زه تا ته خرڅوم ته مانه اخلي، زه ستا جنس ستانه اخلم. د فلهذا دلته مراوده په اساس د مادیاتو کیږي، په اساس د اقتصاد کیږي، په اساس د جنس کیږي، نه په اساس د ایدئولوژي او مکتب او مفکورې او مذهب. دا یو بهترینه پالیسی ده. دا د په حساب د غیر منسلک پالیسی چې په خوا به ورته نان لاین پالیسی ویل کېدله، دا د هغې جانشینه ده. اقتصاد محوره پالیسی دا نوې او دا اقتصاد محوره پالیسی نړۍ ته چا متعارفه کړله؟ دا چینایانو متعارفه کړله. چینایانو دغه ونیوله چې زه کمونیستي یم، زما کمونیزم، زما پارلمان، زما سیستم دا زما دی، خو زه د غربي نړۍ سره چې خلاف دی هغه یو. ځکه د کپیټالیزم سره، د کپیټالیستي مملکت سره د کمونیزم د نظام مراوده کفر ګڼل کېده. اما دغه کفر چینایانو مات که. هغې ویلې زما په ده کې غرض نشته چې امریکا کپیټالیستي ده که څه ده، زما اقتصاد ته ضرورت دی، زه باید بنیاد مې قوي کړم. لپاره دې اولینه مراوده د امریکې سره شروع کړه، بیا یې نورې مراودې د نورې نړۍ سره جوړې کړې. په تېر 13 کالو کې هغه ترقي و دغې ته تعالي ته ورسېده چې اوس یې ځان د امریکا سره برابر کړی. په اقتصادي لحاظ خو د امریکا نه درست دی، حجم د اقتصاد د امریکا نه وړوکی دی، حجم د اقتصاد د امریکا نه وړوکی دی، مګر امریکا قرضداره ده. د قرضدار نه دی، د بل دا دی چې د لویترین ریزرو د دنیا فعلا چین لري او د 2 پیسو ریزرو جوړ کړی دی. ټوله دنیا د 1 پیسې ریزرو جوړي، د ډالر. چینایانو د 2 پیسو ریزرو جوړ کړی دی، یو د یورو یو د ډالر. که ډالر سقوط کوي او زما ډالر په پاڼو بدلیږي، ځکه چې کله ډالر سقوط چې چا سره کم ذخایر په مملکت کې دي، که 1 میلیارډ دی هغه په 1 روپو باندې بدلیږي، او که چا سره او چین سره د سو ټریلیونه دي، نو هغې څنګ کې یورو هم ساتلی دي لپاره د متقدم که چېرته ډالر ختمیږي زما پشتوانه که یو مې ختمیږي بله ولرم. نو د اقتصاد محوره پالیسي چینایان ورکړي. زما چون ستاسو پوښتنه مهمه او اول مې دا ځواب کړل، خو زه خپل یو تبصره د مولوي صاحب سلام په یو خبره لرم. هغه دوی دا ویلې چې افغانستان ته فی الحال کوم ګواښ نشته دی، په آینده کې هم شاید دوی دا کوم اقدام ونه کړي. زما تاسو به زما خبرې په دې تېر 4 کالو کې اورېدلي چې ما په تسلسل سره ویلي دي چې دا ځلې افغانستان نه خرابېږي، افغانستان جوړېږي او لوی افغانستان جوړېږي او پاکستان به وهل کېږي او ماتېږي. دا زما یو محکم دریځ دی په تېر 4 کالو کې چې په تسلسل سره وایم. خو یو خبره نوې دلته تاسو ته کوم چې دې ته دا دوستان متوجه اوسئ. زه دلته ګورم ډېر قدرمن او محترم مېلمانه دلته دي چې اکثرا دوستان دي او ملګري دي او ټول معززین دي او درانه خلک دي. زه دې ته نوې خبره دا کوم که چېرته ایران سقوط ونه کړي، د امریکې او د نړۍ پالیسي د افغانستان په حق تغییر نه خوري، افغانستان جوړیږي، پاکستان وهل کیږي.
دا قائم خبر ده که په صورت دی چې ایران نظام سقوط کوي او د رضا شاه پهلوي زوی رضا پهلوي راځي قدرت نیسي چون هغه د یهودانو زوم دی په خپل خو زوم نه دی خو مسیح چې دا یهود ته واده ده او تاسو وکتل چې زی په د یهودانو د طرف نه په دیوال باندې خپل سرم وهي نو که چېرته دا په قدرت را رسیږي په ایران کې نو زه تاسو دا وایم سره دی چې نتنیاهو د افغانستان نوم نه دی اخیستی نتنیاهو ویلي چې د ایران نه بعد د پاکستان بیا د اندونیزیا بیا د مالیزیا وار دی دا د نتنیاهو موقف و منځ کې افغانستان په خلا کې پرېښوده او پاکستان ته خطاب هم وکړ چې دا ډېر بزدله مملکت دی د ده موږ ته هېڅ تشویش ویلی نشته دا ویلې په ډېر په اسانه ووو دا د نتنیاهو دریځ دی خو زه دا تاسو ته وایم زه تاسو ته دا وایم چې که چېرته ایران سقوط وکړ افغانستان محفوظ نه پاتې کېږي ځکه چې نتنیاهو د هغې طرز فکر د مکتب چې څوک دي هغه بنیادا د اسلام خلاف دي چېرته چې اسلامي تفکر وي چېرته اسلامي مکتب وي چېرته اسلامي نظریه دا بنیادا د هغه په خلاف دي نو که امریکا وغواړي که هغه وخت کې ونه غواړي چې امریکا ورته وایي چې فرضاً پاکستان باندې ځې ورشه په اندونیزیا ورځې ورشه افغانستان سره غرض مه کوه بیا هلته اسرائیل د امریکا خبر هم نه مني بنان افغانستان په هغه صورت کې په خطر کې دی ځکه تاسو ته وایم چې د ایران وهل د آخرین دیوال د نړۍ د اسلامي نړۍ دیوال دی چې وهل کېږي دا دیوال چې چپه شو نور په اسلامي نړۍ کې ستا داسې باغیرته بچی او سړی نه پاتې کېږي چې د هغه د سیطره د اسرائیل او د امریکې نه د بیرون پاتې شي ټول د سیطرې لاندې راځي اسرائیل به کوشش کوي چې افغانستان کې به هماغه پروګرام تطبیق کړي چې ایران کې تطبیق کړی دی افغانستان کې به نظام بدلوي سیکولریزم به راولي او دلته به کې او په دې بابت کې اسرائیل د امریکې خبر ته ولې غوږ نه ږدي څنګه چې تاسو وکتل امریکا د ایران باندې د حملې طرفدار نه وه اما اسرائیل حمله وکړه او کله چې حمله وکړه امریکا مجبوره شو اسرائیل تر څنګ ودرېدله ځکه چې هلته لابي هم دومره قوي ده په امریکا کې دغه لینسیګرام چې نن تا خبرې کړي دي چې فرضاً ایران د سم شي که نه سبق په ورته ښیو او لارې ته به یې راولو دا لینسیګرام څوک دی خو دا یهودی دی د یهودانو لابي ده په امریکا کې د هغې د کانګرس د کسانو رهبري کوي پالیسي ساز دی دغه دی اصل کې یهودی دی د یهود پالیسي دا کېږي دغسې کسان دي چې د یهودانو نظریات هلته تطبیقوي په نظام باندې کوي نظام د هغې په اساس باندې ځي کله چې اسرائیل په ایران باندې حمله وکړه امریکا سره چاره نه وه تر څنګ یې ودرېده کله چې ایران فتح کوي ونیوه او نظام بدل شو او د رضا شاه زوی راغی خو یهودی دی د یهود په لاره باندې ځي بنان نظام به د یهودانو په کنټرول کې نو بیا به د پاکستان دلته وړوکی افغانستان منځ کې پاتې کېږي چې پاتې کېږي هغه اسرائیل خپل مخ کې خنډ نه پرېږدي که امریکا ورته هم وایي که ونه وایي دا به حمله کوي دا به تعرض کوي دا خبره چې مولوي صاحب ویلي چې په امریکا خپل سبق اخیستی هغه دا زه منم چې امریکا هم خپل سبق اخیستی دی او روس هم خپل سبق اخیستی دی او ټول پوهېږي دا د غومبسو ځاله ده خو اسرائیل چې دی هغه تاسو پوهېږئ چې هغې خپل یو بل مفکوره لري ځکه هغې دغه دي مذهبي تون روان دي د هغې دا عقیده ده چې موږ ته زموږ کتاب یا خدای موږ ته دا وعده راکړې ده چې موږ نجیب قوم یعنی د نوبل ریس آن ارث په مخ د ځمکه نجیب ترین خلک موږ یو نور بشر غلام پیدا شوی دی او دا موږ سره په کتاب د مقدس کې وعده شوې ده بنان موږ به په ټول دنیا باندې حاکمیږو موږ به ځو په دې مفکورې سره هغې روان دي او همدا علت دی چې ورته وګوره 9 میلیونه نفوس دی یو اشاره 5 میلیارده مسلمانان په ګونډو کړي دي فاطمي صاحب یو خبره چې تاسو مخکې وکړله هغه د ایران د سقوط او نه سقوط او د هغه څخه وروسته د پهلویانو دغه کومه سلسله چې تاسو را یاده کړله دې ته په اشارې غواړم یو پوښتنه وکړم آیا فکر کوئ چې دغه ائتلاف چې اوس له ایران سره جوړ شوی ده یا دغه ځینې هیوادونه چې په یو ائتلاف کې سره راغونډ شوي دي د دوی په شتون کې به امریکا یا اسرائیل وتوانیږي چې ایران ماته کړي یا فکر کوئ چې د روسیې له ملاتړ سره د چین له ملاتړ سره یا د ځینو نورو هغو هیوادونو له ملاتړ سره چې د امریکا د سیاست په خلاف دي یا هم د اسرائیلو د سیاست په خلاف دي ایدو له ملاتړ سره به امریکا وتوانیږي چې چین ایران مات کړي ګورئ دا ملاتړونه چې دي تر یو حده پورې دي مکمل نه دي اوس روسیه تا سره ودرېږي خو روسیه خو په امریکا باندې میزایل نه وهي روسیه تا سره ودرېږي خو روسیه په اسرائیل باندې میزایل نه وهي نو کله چې امریکا راننوتله روسیه چې میزایل ونه وهي روسیه تا سره اصلحې کومک تا سره کوي مارل کومک در سره کوي اخلاقي کومک در سره کوي اقتصاد پیسو کې د که ضرورت شو که نم لري یو څه به در سره نقد کومک وکړي که یو څه د بل جنس د پکار شو فرضاً میزایل د پکار شو در به کړي خپله صحنې ته
نه راځي چې ستا په ملاتړ ودرېږي. ځکه دې ځای کې رسما ملاتړ پکار دی چې یو نفر مخکې ودرېږي چې وروره دغه د خط شو دلته نور نشي راتلی. لکه داسې یو مثال به تاسو ته درکم. د جون په میاشت کې امریکا په نتنز، فردو او په اصفهان باندې حمله وکړه. ولې په بوشهر باندې حمله ونه کړله؟ آیا بوشهر د درې نورو مراکزو نه وړوکی مرکز نه دی، د دریو نه لوی مرکز و، خو چون هلته 250 تنه روسانو کار کوو. روسانو ورته ویلي چې بوشهر باندې رانشي، هلته زما کسان ساینسدانان مې کار کوي. نو هغې ورته خط معلوم کړ. امریکایان نوم هم نه اخلي د بوشهر، اصلا نوم نه اخلي چې په نامه د بوشهر هم کوم یو اتومي مرکز شته په ایران کې. چون هلته روسان دي او د روسانو سره خبره جوړه ده. روسانو ته ویلي تا باندې نه راځم، زم فردون وهم، نتنز وهم، اصفهان وهم او کوم بله منطقه هغه وهم، تا باندې نه راځم. دا رقم ته چې یو مملکت چې مخکې ودرېږي بیا مخه چې هغه چین ستا مخې د امریکا مخې ته نه ودرېږي، روسیه ورته مخې ته نه ودرېږي، بنان د امریکا مخه څوک نیولی شي؟ امریکا راځي نظام بدلوي. بله خبره ده چې مسله د منافع او د ګټو ده. همدا اوس وینزویلا ووهل شوله. په وینزویلا چې هغه ورځ ووهل شوله 4 کشتیګانې د پټرول ډکې وې د چین، 4 کشتیګانې ډکې وې. امریکا کولی شي د 4 کشتیګانې وخت امریکا ته ویسي، ځکه چې د جنگ په نتیجه کې غنیمت نیولې وي. مګر هغې ته ورو اشاره وکړه وایي دا د چین کشتیګانې دي. چین ته ویل کشتیګانې د واخله، ستا د منافعو سره زما جنگ نشته دی. ته د چین چې وکته چې زما کشتۍ سره غرض نه کوي، ما ته پټرول راکوي. اوس یې ورته اشاره ورکړې ده چین ته چې ته به د وینزویلا په مسله کې خبرې هم نه کوي. تا ضرورت د پټرول چې دی هغه به زه اول قدم کې نیسم، تا ته ستا ضرورت درکوم. دنیا د ضرورتونو او د مفاداتو ده. چین ولې مداخله وکړي چې هغه ورته ضرورت ورته رفع کوي، پټرول ورته ورکوي او ادا کوي. روسیې ته ویلي دي چې که چېرته د وینزویلا مسله دغه کېږي، زه په امریکای جنوبي کې چې کوم اقدامات کوم ته به ماته مخالفت نه کوي. زه په یوکراین کې تا ته نور کنسیشن هم در کوم، ته د سیمې نورې هم نیسي، راشه نورې هم ونیسه. په دې رقم ته د نړیوال دغه لوی قدرتونه چې دي د خپل په منځ کې سازشونه بافت لري. د ایران د دفاع لپاره داسې یو مملکت نشته چې راشي په ملاتړ یې ودرېږي. اما اسرائیل په دې ډاډه دی چې که زه ورځم که امریکا خوشحاله که خفه چې کله نتنیاهو تصمیم نیسي چې پې ورځي چې پې ورغی، امریکا کې داسې لابي ده چې هغه رئیس جمهور ته وایي لاره در سره نشته، ورپسې ودرېږه. ډېره مننه. کار یې ښه کړی دی که خراب یې کړی دی دا مهم نه دی، ورپسې ودرېږه. هر څوک چې رئیس جمهور په امریکا کې که هغه د ډیموکرات نه وي که د ریپبلیکن نه وي، د هر یو نه چې مجبور دی چې ودرېږي. خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. سلامت سئ. ملا صاحب دغه وروستۍ پوښتنه ده له تاسو څخه. تاسو واورېدل چې فاطمي صاحب څه ویلې، که چېرته وایي ایران سقوط کوي نو د افغانستان لپاره هم د خطر زنګ بیا وهل کیږي. آیا فکر کوئ چې په دغه ډول ملاتړ سره چې ایران یې لري، امریکا به ایران ته داسې یو غټ ګواښ وي او یا هم په راتلونکي کې ګوندې د دوی دغه اوسنی نظام سقوط شي او بیا د هغه نه وروسته افغانستان باندې هم دغه نظام د سقوط اغیزې وي؟ که داسې وي نو افغانستان باید په اوسنۍ شرایطو کې څه ډول یو پالیسي غوره کړي او یا هم دغه مسله آیا شونې ده که نه؟ دا مهمه ده چې ایران نظام که د بین ځي نو مشکلات افغانستان ته حتمي دي، په دې کې شک نشته. خو زه خپله برداشت مې داسې دی چې نظام د بین نه ځي، یو فشار به ورباندې راځي، کېدای شي مشکلات پکې ډېر سي، خو دا نظام تګ یا د امریکایانو راتګ دې سیمې ته دا اسانه کار نه دی. یو په اوس حالاتو کې چې د امریکا اقتصاد هم ډېر سره ګډ وډ دی او په منځني ختیځ کې د عربو سره هم مشکلات لري او د ایران دا شان یو مذهبي نظام پاتې کېدل دا د امریکایانو زه فکر کوم د امریکایانو دپاره یو بهانه ده د منځني ختیځ په موضوعاتو کې. نو سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د دې وخت را رسېدلی چې د ایران نظام سقوط کړي. دا یوه مسله ده. دویمه مسله د افغانستان ده. افغانستان اوس سره د دې چې یهود د مسلمانانو سره عداوت ډېر لري او هغه په هیڅ قیمت باندې نه غواړي چې یو مسلمان حتی په راحت کې هم اوسي، دا چې د مملکت خاوند اوسي، د یو نظام خاوند اوسي، دا بعیده ده ورته. خو په اولیاتو کې افغانستان د یهودو دپاره نه دی، ځکه د یهودو هغه خپل لوی اسرائیل جوړېدل دا په منځني ختیځ کې دي، دا تر دې ځایه پورې لمن نه راغځېږي. او یو صورت کې چې دوی غواړي چې د دوی د هغه نقشې یا د پلان مخه نیسي، هغه په مسلمانانو کې لوی قوتونه دي چې هغه باید د بین ولاړ شي چې تهدید نه شي. ایران اوس په هغه حالت کې دی چې د تهدید په صورت کې دی، کېدای شي
د تهدید څخه راچول دا په امریکا ورسره همکاري وکړي. اما افغانستان په حالت کې نه دی. افغانستان نړیوال تهدید نه دی، د امریکا یا د يهودو د منافعو د لپاره ګواښ نه دی، نه په خپل د یو نظامی قوت دی چې تهدید دي او نه د یو اقتصادي قوت لري او نه وبوته لار لري چې یو وخت د یو تهدید جوړ شي. دغه شان د یو چا سره کېدای شي وهمي، خو زه په یقین باندې نه بدلوم. هلته اولیات د يهودو چې دي هغه ډېر وخت نیسي، خو دغه وخت پورې کېدای شي موږ ژوندي یا به نه وي ژوندي، خو زه فکر کوم افغانستان یو څه وخت لري، حد اقل یو څو کلونه یا یو څو لسیزې وخت لري چې په آرام کې پاتې شي. خو ځینې شان دي چې هغه افغانستان ته په خپله پکار دي چې وي کې یو دای چې خپله پالیسي بې طرفانه کړي. زه د دې طرفدار نه یم چې افغانستان د یو چا په لا کې داخل شي. اما اوس څه ډول پالیسي لري افغانستان؟ اوس څه ډول پالیسي لري؟ آیا دغه تاسو چې وایي دغه ډول بې طرفه ده که نه؟ اوس بالکل بې طرفه دی. زموږ هغه اقتصاد محوره پالیسي خو کاملا نه ده، خو تقریبا هغه ته نږدې ده، ځکه موږ غواړو چې د ټولو هیوادونو سره که هغه همسایګان دي او که لرې دي که نږدې دي یو بل مثل تعامل وکړو. او د دې لپاره موږ زړه ښه کړی دي، نه مو د غرب او نه مو د شرق ملاتړ کړی دی، نه مو د هغوی د نظامي ائتلافونو کې ځان داخل کړی دی، نه مو د هغوی په اقتصادي پلانونو کې ځان داخل کړی دی. او افغانستان د ټولو د سرمایه‌ګذارۍ لپاره هغوی ته یو سیګنال هم ورکړی دی. زه فکر کوم دغه بېطرفي د افغانستان تر یو وخت پورې که وساتل شي نو دا د افغانستان په ګټه ده. نور څه دي مولوي صاحب چې په افغانستان کې اسلامي امارت ورته پام وکړي او خدای مکړه راتلونکي کې داسې څه پیښ نشي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په زیان وي؟ څو قدمه دي چې هغه باید واخیستل شي. یو دا چې یو سیاسي استراتیجي امارت باید ولري چې آگاه اوسي چې په دنیا کې کوم حالت را روان دي او کوم خواته موږ روان دي. څنګه کولای شو چې د حالات څخه آگاه اوسو او هغه سره ځان معیار کو. دا یو مسله ده. دویمه د هر وخت ما دا خبره کړې ده، بیا هم کوم په ملت سازي باندې ډېر کار وسی. ملت سازي د وضاحت د خلکو لپاره، وضاحت د ملت لپاره په ټولو شانو کې دا باید نورم واضح شي چې د امارت پلان پالیسي او د هغوی تګلاره څونې د افغانستان لپاره ګټوره ده او په کومه خوا باندې روانه ده، دا نورم باید واضح شي. او د دې لپاره کار وشي چې د افغانستان دغه د ورانېدو اسباب چې په افغانستان کې څونې ورانۍ شوي دي، څونې مشکلات راغلي دي، په دې باندې فرهنګي کارونه ډېر زیات وکړي چې خلکو ته، نوي نسل ته یو فکر ورکول شي چې افغانستان ولې وران شوی و، افغانستان باندې ولې یرغلونه شوي وو، کوم هغه نقصانات و چې په افغانستان کې شوي وو، کومې غلطې پالیسۍ وې چې مخ ته تللي وو، کوم خلک جنایتکار یا مجرمین و چې افغانستان د دغه حالت راوستلي وو، او کوم عوامل و. په دې باندې باید مستند کارونه وکړي او نوي نسل ته دا فکر تر ډېره پورې ورکړي. او درېیم شی چې هغه ډېر مهم دی هغه دا دی چې څنګه کولی شي چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي، د خلکو ته کار پیدا شي. ځکه بیکاري هغه څه ده چې خلک په خپله د یو مشکلات سره مخ کوي. اقتصادي اړخ ته ډېر زیات توجه وشي چې د خلکو بیکاري د بین ولاړ شي. همدارنګه یو اقتصادي قوي پلان جوړ شي چې څنګه کولی شي چې د خپلو منابعو څخه مثبت استفاده کولی شي او د افغانستان و د آبادۍ و د خلکو په خدمت کې دا وړاندې کولی شي. دغه هغه څه دي چې امارت باید په وړاندې یوسي او د ګاونډیو سره تر ډېره پورې محتاط وسي، خو پالیسي بالمثل وي. هیڅ وخت داسې یو پالیسي نه وي چې هغه موږ پکې دوکه کېږو. زما هر وخت دغه فکر دی چې موږ یو پالیسي جوړو، هغه په دې بنیاد باندې نه ده چې موږ همسایه مسلمان دی، ورور مو دی، دا خو یو اسلامي اخوت دی، د ټولو سره موږ خپل تعامل کوو. خو د دوی سره د ګاونډیانو سره پالیسي باید موږ تعامل په مفاداتو باندې او تعامل مو د دوی سره بالمثل وي، تعامل مو یقیني وي، په مشابهاتو باندې نه وي، تعامل مو په راکړه ورکړه باندې، تعامل مو په متقابل احترام باندې. دغه هغه شان دي چې سړی د عمل پکې ساتلی شو. خو زه فاطمي صاحب خبره تاییدوم چې که ایران د بین ولاړ شي مشکلات برابر منځته کوي، خو زه په دې یقین یم والله اعلم چې امریکا تر اوسه دې ته جوړه نه ده چې
چې د ایران هغه مذهبي سیستم دی وول سي د بین ولاړ سي ځکه هلته چې په منځني ختیځ کې عربو کې دوی څونی کار کوي نو دغه یو تهدید دغه هغه څخه استفاده کوي نو که دغه تهدید لري کې بیا هلته دوی پرمختګ نشي کولی نه دوی پیسې ټولولی سي نه هغه ذخایر ته دغه رقم لکه دا اوس چې د لاسرسی کولی شي. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب، خیر وي سلامت سي چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. مهرباني پای کې مو د پای خبرې اورم، تاسو بیا خدای پاماني وکړئ، بیا به لاړ شو د فاطمي صاحب سره خدای پاماني وکړو. نو خدای تعالی مو وساته. دوستانو سره ټول سم معذرت غواړم کوم یو خبره کړې د طبيعت باندې شنه لګیدل دا یو داسې خبرې دي چې د افغانستان بهبود د زموږ عزت دی، د افغانستان خپلواکي د زموږ عزت دی، د افغانستان ارضي تمامیت ساتل د زموږ عزت دی. موږ ژوند هر ځای کولای شو، خلک هر ځای ژوند کولای شي، خو عزت یوازې دلته په افغانستان کې دی. زما به د ورونو سره د دوستانو سره حتی د امارت مخالفین مې د هغوی سره هم دا خواهش وي چې دوی د خپلو هغه فکرونو څخه چې افغانستان نه په جوړېدي یا نه په جوړېږي یا تجربه شوې دي دا 45 کاله په افغانستان کې د هغوی څخه تنزل وکړي، د یو اتفاق او اتحاد لوري ته ولاړ شي. چې افغانستان کې ګډوډي راځي یا مشکلات په عزت نشي پاتې کېدلی. نو زما خواهش دا وي، په امارت سره به مې خواهش دا وي چې لمن ډېره پراخه کړي، حتی هغه کسان چې د امارت مخالفین وي یا یو ځای وي هغوی ته خپل اتمام حجت پر وکړي، راویې غواړي او هغوی سره یو دعوت ورته وکړي، خلک ورته واست او د دوی د اثر رومان دلته په افغانستان کې په امن کې او په امن دی الحمدلله. خو دا موږ وینو چې څوک راغلي دي تر اوسه پورې داسې یو شی نه دی پیښ شوی، په امن کې دی. خو بیا هم دا پروسه تیزه کې موږ افغانان په خپل افغانستان کې خوندي سو، افغانان په افغانستان کې راسي نو د افغانستان عزت هم په ځای کېږي او د افغانستان ارزښت تمامیت هم ساتل کېږي. ځکه زه په دې عقیده یم چې په موږ باندې بهرنۍ هیڅ وخت حمله نشي کولی تر څو چې موږ استعمال نه کړي، زموږ مغزه استعمال نه کړي، زموږ بشر استعمال نه کړي، زموږ وینه د یو بل په مقابل کې استعمال نه کړي، تر هغه ساعته پورې په موږ باندې حمله نه کوي او دغه زمینه بیا خدای دې نه برابري او موږ باید ورته برابر نه کو. ډیره مننه، سلامت سي، خیر وي سي مولوي صاحب چې وخت مو راکړ او په بحث کې مو راسره ګډون وکړ او ډیر جامع بحث مو وکړ. سلامت سي. فاطمي صاحب له تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه، الله مو ښه لره آباد اوسئ. د پای خبرې مو او خدای پاماني مو. مهرباني مایک مو خدمت کې. سلامت اوسئ، ډیره مننه چې د برنامې ته راوبللم. مخکې دی نه چې خدای پاماني وکړم یو ټکی وضاحت کول غواړم، هغه دا دی که ایران په داخلي جنگ کې ناکام شي نو نظام ته تغییر او سقوط لازمی دی، او که خپل د داخلي جنگ او د حرکات تظاهرات چې نن په اتیا ښارونو کې ته رسېدلی دی او اورلګېدنې او دا هم ډېرې زیاتې کړي، په هغه صورت کې بیا نو د ناګزیر دی چې دا نظام به بدلیږي او چې نظام بدلیږي دی. او بل دا دی چې امریکا د په ایران نظام بدلول که نه غوښتل بیا سرحدات ته قوا نه راوستله، که ایران نظام بدلول نه غوښتل هغه ګواښونه او حملې پرې نه کولې، هغه خو چې نظام بدلوي په دې پوهېږي چې دا نظام د عربانو مقابل کې لګیا د استعمالوي، مګر که کوم نظام بیا چې د امریکایانو راځي خو هغه بهتره استعمالولی شي. دا یو وضاحت مې وکړ. بعضې دلته دوستان د لاس جګوي غواړي پوښتنه وکړي چې وکړي که موقع ورکوي بهتره ده. یو خور په نامه د ثنا لاس جګ نو که چېرته پوښتنه یې مولوي صاحب نه به یې کوي ودې کوي چې بهتره به غیر د هغې نه زه مننه کوم او زه خو راغلی یم د مولوي صاحب په احترام یم، ځکه چې ما خو بایکاټ درلوده، سپیس ما نه کوو، دا 2 کاله ما نه کوو. نو چې تاسو ماته ویلي مولوي صاحب دی نو زه د مولوي صاحب په احترام راغلم، ځکه زه دوی ته د شخصیت ته او د مبارزې ته کاملا احترام لرم. کوم یو چې مبارزه د الله په لاره کې دوی کړې ده، الله دې په دې دنیا او هغه دنیا کې ورته اجرونه ورکړي. د تاسو ټول قدرمنو مننه کوم، که بیا هم کوم پوښتنه وه حاضر یم ځواب ورکړم. خیر د هغې نه زموږ تاسو خدای پامان. ډیره زیاته مننه، خیر وي سي فاطمي صاحب، سلامت سي. فاطمي صاحب دلته خو د مایک اجازه په دې خاطر ځینو ته نه ورکوو تر څو چې داسې مشخص مېلمانه نه وي او یا هم شنون کې نه وي، ځکه ځینې وخت دغه بحثونه بیا له کنټرول او مدیریت څخه وځي. ما په پیل کې دغه ملګرو ته ویلي که څوک پوښتنه لري نو کولی شي په ریپلای برخه کې له موږ سره شریک کړي. خو دلته ما ولیدل هغسې کومه پوښتنه نه وه، ټولې هغه پوښتنې وي چې موږ او تاسو جواب کړلې. نو فکر نه کوم چې دې ته به
هغه وي دغه اړتیا وي چې صحیح ده. پوښتنه دې واخلم. صحیح ده، خدای په امان. ډیره زیاته مننه. خیر اوسئ، سلامت سئ. فاطمي صاحب له تاسو څخه له مولوي صاحب څخه ډیره زیاته مننه. له ټولو ګډونوالو او اوریدونکو څخه ډیره زیاته مننه چې تر پایه مو دغه بحث راسره واورید. تر بیا چې زه بلال مشل د آفاق نیوز په بل ایکس سپیس ځانګړي بحث کې تاسو ته حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه. ښه شپه، ښې چارې او ښه وخت.